ته وخت درکوم او خاص چې کوم لاړو دغه جینه د شاین ته بالکل زه مخالف هم غواړم کوم چې تاسو کولای شئ دلته خبرې وکړئ هر مخالف چې کولای شي راشي ما لینکونه هم لیږلي دي راشي دلته خپل نظر شریک کړئ مهرباني وکړئ فهیم وردګ صاحبه ډېر زیاته مننه تر هر څه دمخه لومړی خپل د زړه له تله او د زړه له کومې درنښت او سلامونه تاسې ته ګډونوالو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم ستاسې دغه درې موضوعات باندې چې ټاکلي دي په لومړۍ موضوع زموږ د هغه د لوګر د برات د قربانیانو د کورنیو سره پرون هم همدردي وکړه بله ورځ هم همدردي وکړه یو ځل بیا د دوی سره د خپلې همدردۍ غم شریکۍ او د دوی نه د ملاتړ خبره باندې بیا ټینګار کوو بیا اظهاروو بیا ورته وایو دوی ته ډاډګیرنه ورکوو چې په دغه سخت حالت کې چې د دوی بچیان د جپپیو چنګیزي ځناورو او د ناټو یرغلګرو پوځونو لخوا په ډېر وحشت سره په ډېر بربریت سره او په ډېر ظلم سره شهادت رسول شوي دي د دوی د دغو قربانیانو څنګ ته ولاړ یو او تر آخره پورې د دوی لپاره عدالت غواړو او په ټولو افغانانو غږ کوو چې د امونه تر اباسینه او په ټول بشریت غږ کوو چې دغه قربانیانو سره او زموږ د 4 میلیونه قربانیانو سره همدردي وکړي همشریکي وکړي د دوی لاسنیوی وکړي په دغه سخت حالت کې د دوی په درد وخوري دوی ته چې هر څه د وسه کېږي مرسته وکړي او د دوی تر ټولو ستره مرسته دا ده چې دغه کورنۍ سره د عدالت غوښتنې عدالت په ټینګولو د دوی لپاره د پور اخیستلو په لړۍ کې مرسته وکړي همدردي وکړي همکاري وکړي مالي او ځاني مرسته وکړي که مالي او ځاني د وسه نه کېږي لږ تر لږه په خوله خو وغږېږي د زموږ خپرونه د شعر کې خپرۍ وکړي کلیو بانډو ټول بشرت ته دې ورسوي زه یو ځل بیا په همدغه قربانیانو کورنیو غږ کوم چې تاسو احساس د تنهایي ونه کړئ احساس د نهایت مظلومیت ونه کړئ د تاسو شهیدان به هدر نزي او تاسو لپاره به موږ عدالت اخلو تاسو د قربانیانو عرایض به موږ د افغانستان سترې محکمې او نړیوالو جنایي محکمې ته رسوو ثبتوو به او د دوی شاته به ودرېږو که چیرې کوم قاضي او څارنوالو پولیسو بل هر څوک په دې کې درغلي کوي فساد هغه به محکمې ته کش کوو هغه به سموو او بیا د دغه پیښې قاتلان چې ښکاره دي چې هغه مسؤل یې تر ټولو نه ستر مسؤل یې ډنډبغ او پمپغ جپپ اشرفک دی او د هغو جپپیو چنګیزي ځناور دي او د ناټو یرغلګرو پوځونو مشران سکاټ میلر او ستر جپپ ټرمپ دي په دوی باندې د خدای بشرت او ملایکو لعنت وایم د دوی محاکمه غواړم او دوی به موږ خامخا د افغانستان په سره محکمه کې او نړیوالو جنایي محاکمو کې دوی محاکمه کوو او دغه کورنۍ ته موږ خامخا پور اخلو زه په ټولو افغانانو غږ کوم چې هر چاته د هر چا لخوا تاوان رسېدلی ظلم ورسره شوی دی تاسو مهرباني وکړئ شاهین صاحب موږ ته د وخته وړاندیز وکړ د شاهین صاحب په دغه نوښت باندې موږ عمل کوو دلته وایو چې تاسو خپل شمیرې دلته ولیکئ راشئ خپل د مظلومیت غږ اوچت کړئ راشئ په تاسو چې کوم چا ظلم کړی تاسو ته تاوان رسولی بچیان یې در وژلي وحشت در سره شوی دی د خپلو شهیدانو قربانیانو انځورونه راوړئ قصه یې راوړئ چې تر څو موږ د دغو ټولو قربانیانو لپاره هم مرستې درته راټولې کړو هم عدالت درته ټینګ کړو او هم ستاسو د دغه غم نه د راوتلو لپاره ټول ملت تاسو څنګه ته ودرو ټول وجدان لرونکي بشریت تاسو ودرو نو ځکه موږ د دغه ملګرو نه چې پرون اعلان د مرستو وکړ د دوی نه مرسته ملاتړ کوو د دوی نه مننه کوو او په ټولو نورو غږ کوو چې دوی د هم راشي په دغه پیښه کې د خپلو قربانیانو د خپلو عزیزانو په دغه بد حالت کې مرسته وکړي تر څو موږ د دغو نسل وژنې نه خلاص شو که هر څوک دا فکر کوي
چې یاره زه غرض کې نه لرم ماته څوک څه نه وایي دغه ماشومانو خو هیڅ چا څه کار نه درلو نه طالب و نه افغان ولسي غورځنګ غړی و نه په چا مرګ ویلي و نه په چا درد ویلي و نه په چا پسې ټوپک راخیستی و خس یې راټولول ژمي دپاره ژوند یې کول یو لاس یې مخ ته نیولی یو شاته نیولی په چا یې غرض نه درلود دغه ځینې خلک وایي په چا غرض مه لره ولې شهیدان کړل ځکه دغه خبره موږ تاسو ته بیا وایو چې موږ د نوې لویې پلیتې لوبې قربانیان یو چې دا یو مصنوعي ناقانونه جنایتکاره په دروغو په سکمپاتو چلیدونکې جګړه ده چې زموږ د سر په بیه زموږ د وینو په بیه زموږ د هېواد د شتمنیو په بیه یې چلوي او د دوی مالکان پنټاګونو CIA ده او د دوی سره د ناټو یرغلګر پوځونه ملګري همکاران دي او یو غلام ډنپغ و پمپغ جپا پشرفک و کرزک او د لږ شپږ سره قامار جنایتکار په کابل کې نیولی دی او بلې په اسلام آباد کې نیولی دی د دغو په مټ باندې زموږ نسل وژنه کوي دغه نوې لویې پلیته لوبه نن ګورئ موږ د 18 کاله چیغې وهو چې دا مصنوعي جګړه ده جنایتکاره جګړه ده او دا په دروغو چلوي په سکمپاتو یې چلوي په وحشت یې چلوي په ظلم یې چلوي او دا د امریکا د وسلو د کمپنیو بزنس دی چې 3 نه 6 ټریلیونه ډالر د دې جګړې نه د انسان وژنې نه د پښتون د نسل وژنې نه په پښتنو باندې د نویو ډول وسلو د استعمال نه کار ګټه کړې ده او دومره د مخدره مواد نه ګټلي چې زموږ د دغو ماشومانو ترڅنګ 15 میلیونه نور انسانان په مخدره موادو روږدي کړي دي او اوس دوی جګړه د وړو وسلو نه سترو وسلو ته وړي چې تاسو د ټرمپ خبرې پروګرام کې واورېدلې چې 2.5 میلیارډ ډالر 2.5 ټریلیونه ډالر دوی په سترو وسلو استعمال کړي دي او دا جګړه سترو وسلو ته وړي او د سترو وسلو د وړو وسلو جګړه دا یوازې موږ په دغه عدل غوښتنه او د دوی لاس او وحشت او جنایت او د دوی د جنایت پړي موږ چې محکمې ته راکش کړو او په هغه ځای کې دوی جنایتکار معرفي کړو حتی د دوی عسکر پوځیان یرغلګر پوځیان چې افغانستان ته راغلي دي دوی د جګړې مخالف دي او دوی جګړو ته جنایتکاره ناقانونه جګړه وایي موږ باید د دې جګړې مقابل کې د عدل لار خپله کړو د رښتیا ویلو لار خپله کړو او هر هغه څوک چې د دوی سره په هره بله لاره د دوی په شړلو کې د دوی په ضد مبارزه کوي باید د هغو موږ د مخالفت نه لاس واخلو د هغه خپلو افغانانو مجاهدینو غازیانو چې دغه نلپل په مقابل کې په هر ډول مبارزه کوي د هغوی سره باید مخالفت ونه کړو هغوی ته سمه لاره وښیو هغوی هم عدالت ته راوغواړو هغوی هم د عدالت ټینګولو کې خپل ملګري کو مننه ډیره مننه زه عقاب صاحب ته ورکوم دلته شمس موږ سره ده شمس صاحب زه تاسو ته ښه راغلاست وایم عقاب صاحب وخت تاسو ده زه تاسو دا وخت درکوم عقاب صاحب موږ درې موضوعګانې دي زه مخکې تاسو ملګرو دا لایف شیر کې موږ دلته حق ته راغلو شیر کوي ورسوئ هغه خلکو ته چې راشي موږ سره بحث وکړي شیر کوي دومره شیر کولی شیر کوي عقاب صاحب تاسو موږ درې موضوعګانې دي یو د برکي برک په اړه ده چې تاسو هغې باندې دا څه کولی شئ څه همکاري کولی شئ موږ سره بله موضوع هم دا ده عقاب صاحب د بګرام په پیښې په اړه ده او درېیم هم دا ده چې دا لوبه په کوم خواته روانه جګړه کوم خواته روانه ده مهرباني وکړئ تاسو دا درې نظره موږ ته مخته کړئ ټولو ملګرو ته سلامونه ونکې هیلې وړاندې کوم انشاءالله په درې وړو موضوع به سره خبرې وکړم او مخکې یو مرسته کومه زه غږېږم چې تاسو وغږېږئ یعنې تاسو سره نه غږېږم مایک صحیح شو زه په لومړي سر کې د برک قربانیانو ته د زړه له تله تسلیت وړاندې کوم ټولو خواخوږو ته یې دوستانو ته یې اقرباو ته یې